سلامونه دوستانو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای د موږ ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کولی شو د قزاقستان هیواد دولتي بورسونو ته ثبت نام وکړو. دا چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګانې وي، بعضې په انګلیسي وي، په فارسي او په نورو ژبو باندې وي. نو تاسو ته زه دغه په خپله خوږه پښتو او مورنۍ ژبه تشریح کوم. نو دوستانو، راځو چې څنګه کولی شو قزاقستان هیواد د تحصیلي بورسونو ته چې د ماسټرۍ، لیسانس او د پی ایچ ډي لپاره اعلان شوي دي. څه باندې 400 سکالرشپونه دغه د لیسانس لپاره دي او کم تر کمه 50 بورسونه دغه د ماسټرۍ لپاره دي او کم تر کمه 10 بورسونه دغه د پی ایچ ډي لپاره دي. نو راځو اوس چې څنګه کولی شو د دې بورسونو ګټونکي شو، څنګه اپلای ورته وکړو. نو راځو د ثبت نام په طرف. خو مخکې دې نه چې تاسو ته مکمل طریقه وښیم، یادونه کوم چې د ویډیو په ډسکرپشن او کمنټ برخه کې ما تاسو سره د زما د یوټیوب چینل، ټليګرام چینل، همدارنګه د واتس اپ لینکونه پراته وي. نو لومړی لاړ شئ هلته دغه لینکونه کلیک کړئ، جوین یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، تر څو هر وخت چې نوې ویډیو زه یوټیوب ته پورته کوم تاسې له هر ډول معلوماتو څخه خبر شئ. نو دوستانو، اوس ځو د عملي کار په طرف څنګه کولی شو. نو دوستانو، د همدې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې چولی وي. نو تاسو به لاړ شئ په لینک باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به یو دغه صفحه راښکاره شي. نو که چېرته تاسو الریډي مخکې له مخکې په دې لینک باندې کلیک کړي وي، اکاونټ مو جوړ کړي، تاسو به دغه صفحه راښکاره شي. په دې لومړۍ خانه کې ایمیل برخه کې به تاسو ایمیل ورکړئ او په پاسورډ خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. خو که تاسو چېرته اکاونټ نه وي جوړ کړی، نو تاسو به لاړ شئ په دې رجسټر بټن باندې به کلیک وکړئ. نو زه اوس په دې بټن باندې کلیک کوم. نو لومړی په دې ځای کې رجسټر دی، په دې ځای کې فرست نیم، په دې ځای کې به تاسو اول نوم ورته ولیکئ او د دې نه وروسته به تاسو په دې ځای کې تخلص ولیکئ، دې ځای کې به پیدایش تاریخ او دې ځای کې به نشنالیټي ولیکئ او دلته به اتنیسټي ولیکئ. د هغې نه وروسته به تاسو په دې ځای کې پاسپورټ او یا آیډنټي ډاکومنټ نمبر ولیکئ او دې ځای کې به ایکسپایریشن ډیټ اف پاسپورټ یا آیډنټي ډاکومنټ په کوم تاریخ ایکسپایر کېږي هغه په دې ځای کې ورته ولیکئ. دغه دوه چیکونه چې دي دغه تاسو مه لګوئ، دا تاسو همداسې پرېږدئ. موږ تاسو اړ نه یو چې دغه دوه چیک بکسونه آن کړو. دې نه وروسته به تاسو خپل جنډر ورته ثابت کړئ چې زه مطلب میل یم، فیمیل یم. نو موږ تاسو چې کله ثبت نام کوو میل به سلیکټ کړو. د دې نه وروسته به کنټري اف ریزیډنس په دې ځای کې به افغانستان ورته سلیکټ کړو، کنټري اف ریزیډنس، او په دې ځای کې به موږ تاسو موبایل شماره ورکړو او دې نه وروسته به لاړ شو په دې ځای کې به ایمیل ادرس ورکړو او په دې ځای کې به پاسورډ ورکړو. نو دا ایمیل ادرس او پاسورډ به موږ تاسو نه بیا په همغه ځای کې غواړي چې کله موږ تاسو اپلیکیشن ته داخلېږو. د دې نه وروسته به دوستانو راشو په دې ځای کې به کاپي اف پاسپورټ، په دې ځای کې به موږ تاسو پاسپورټ اپلوډ کړو. په دې بټن اپلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته په دې ډول یوه صفحه خلاص شي. تاسو په کوم ځای کې ډاکومنټس یې هغه ورته سلیکټ کړئ او اپلوډ وکړئ. په همدې شکل به دې ځای ته به راشئ ډاکومنټ اف د پریویس لیول اف ایجوکیشن ود ټرانسکرپټ. په دې ځای کې که چېرته تاسو د لیسانس لپاره اپلای کوئ، نو په دې ځای کې به تاسو د مکتب شهادتنامه ورته اپلوډ کړئ او که چېرته تاسو د ماسټر لپاره اپلای کوئ، په دې ځای کې به تاسو د پوهنتون ډیپلوما او ټرانسکرپټ دواړه ورته اپلوډ کړئ. د دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ لیټر اف ریکمنډیشن، که چېرته په قزاقي ژبه وي یا په روسي ژبه یا هم په انګلیسي وي هغه به ورته ولیکئ. نو تاسو به لومړی لاړ شئ د بورس ریکوایرمنټس به وګورئ چې که چېرته تاسو د بیچلر لپاره اپلای کوئ یو ریکمنډیشن لیټر دی، که چېرته د ماسټر لپاره کوئ تاسو نه دوه ریکمنډیشن لیټر غواړي، نو دوه بیا تاسو په یو فایل کې واچوئ، پی ډي ایف ته به یې کنورټ کړئ، په دې ځای کې ورته اپلوډ کړئ. دې نه وروسته به میډیکل سرټیفیکیټ ته نه غواړي، نو دغه ټسټونه باید تاسو کړي وي، مخکې له مخکې باید له شفاخانې څخه تایید شوي وي. ټول صحیح ټسټونه دي چې اوس دغه اکثر کمن شوي دي، عام شوي دي، په ډېری بورسونو کې دغه غوښتل کېږي. او له دې نه وروسته به اپلیکیشن فارم دی، دغه دوستانو دغه اپلیکیشن فارم دی، دغه تاسو باید ډک کړی وي. زه به فارم او همدارنګه یو بل لیست دغه که هر چا ضرورت شو نو ماته کمنټ پرېږدئ. کمنټ برخه کې یا په واتس اپ شماره باندې ما سره اړیکه ونیسئ، تاسو ته به زه دغه د واتس اپ په تھرو درولېږم. نو دغه فارم به تاسو مخکې له مخکې ډاونلوډ کړئ او یا ماته میسج وکړئ، زه به یې در سره شیر کړم. دا به څنګه ډکوو؟ دغه فارم به تاسو لومړی لاړ شئ، په دې ځای کې به تاسو تخلص دغه به ولیکئ. زه ورته لیکم چې تخلص یې فرض کا کمال او سیټیزن شیپ افغان، نوم علي، پاسپورټ نمبر به تاسو په دې ځای کې مثال په ډول دغه پاسپورټ نمبر شو او په دې ځای کې دغه پرېږدئ، ډیټ اف برث به ورکړئ. نو په دې ځای کې به تاسو دوستانو ورته ولیکئ چې دغه پاسپورټ چا تاسو ته ایشو کړی دی، نو تاسو به دغه ورته ولیکئ کابل سنټرل پاسپورټ ډپارټمنټ او ډیټ اف ایشو هغه تاریخ به تاسو په دې ځای کې ورته ولیکئ، مطلب په دې تاریخ باندې ما پاسپورټ اخیستی او ډیټ اف ایکسپایریشن په کوم تاریخ ایکسپایر کېږي دغه به کټ مټ د پاسپورټ نه ورته ولیکئ او بیا به لاړ شئ په دې ځای کې ادرس اف ریزیډنس. نو بیا به دې برخې ته راشئ، ادرس اف ریزیډنس دا به ورته ولیکئ. لومړی به هیواد ولیکئ، بیا سیټ، بیا سټریټ او بیا هاوس.
نو زه راځم بیا به موبایل شماره او بیا به ایمیل ادرس بیا به پلیس اف ورک چیرته وظیفه لري لومړی به هغه د وظیفې ځای ورته مشخص کړي بیا به هغې نه وروسته د وظیفې نوم ورته ولیکي او که نه کوي وظیفه جاب لیس وي وزګار وي بیا هم داسې پرېږده year of graduation په دې ځای کې به تاسو په کوم تاریخ تاسو په کوم کال تاسو د مکتب نه یا د پوهنتون نه فارغ شوي هغه به ورته ولیکئ او previous educational institution its location او کوم ځای کې دي چې پوهنتون ویلی دی اول به هغه پوهنتون نوم ورته ولیکئ بیا به هغې نه وروسته لوکیشن ورته ذکر کړئ نو زه راځم دغه ډکوم په دې شکل که د موبایل نمبر شو دغې جیمیل شو فرض که په 2020 کې له پوهنتون نه فارغ شوی دی او previous education چې دی computer science بیا به تاسو راشئ په دې ځای کې انفارمیشن about the previous level of education تاسو تر کوم ځای پورې زده کړې کړي دي سیکنډري ښوونځی مو ویلی دی دلته افغانستان کې چرده پاس ورته وایي له ښوونځي نه چې فارغ شي 2 کاله زده کړې پکې کوي دی په انسټیټیوټ کې هغه دی ویلی دی سیکنډري ووکیشنل ایجوکیشن پوهنتون دی ویلی دی لیسانس لري او که چېرته ماسټر لري دا به ورته ولیکي او د دې نه وروسته به لاړ شي کومه ژبه دې ویلی دی previously studied foreign language انګلیسي به ورته سلیکټ کړي او خپل انګلیسي لیول به ورته شو کړي په دې شکل او دې نه وروسته accept enroll for اوس غواړي چې څه شی وکړي نو په دې کې به که چېرته تا ښوونځی ویلی وي نو ورته به وایي چې زه لیسانس کوم او که چېرته دې لیسانس کړی وي پوهنتون دې ویلی وي بیا به ورته ماسټر سلیکټ کړي او که چېرته دې ماسټري کړي وي ورته پی ایچ ډي سلیکټ کړي او د دې نه وروسته دغه ډېر مهم دی سپیشلیټي په دې ځای کې به تاسو ورته کومه رشته چې غواړئ چې په هغې کې تاسو تخصص وکړئ درس ووایئ نو د هغې رشتې به کوډ او هغه رشته به ورته ولیکئ اوس دغه به تاسو له کوم ځای پیدا کوئ دغه فارم الریډي ما سره شته که تاسو غوښتل نو دغه به تاسو سره شیر کړم دغه مکمل فارم دی تقریبا کم تر کمه دومره صفحې دی زه بیا د تاسو سره شریک کړم دې ځای کې به تاسو خپله رشته پیدا کړئ او د هغې رشتې به کوډ پیدا کړئ پوهنتون څنګه ورسره لیکلی دی کوم پوهنتون کومه رشته او کومې کوډ دی او کومه ډګري کوئ نو دغه بیا زه تاسو سره شیر کړم ما سره بیا اړیکه ونیسئ نو دغه د اپلیکیشن فارم و دغه فارم به تاسو ډک کړئ او د دې وروسته په دې ځای کې بیا دغه فارم به پرنټ کړئ په دې ځای کې به امضا وکړئ یا ډیجیټل امضا هم کولی شئ او پی ډي اف ته بیا واړوئ بیا به په اپلیکیشن کې څنګه کوئ له دوی سره شریک کړئ شیر به یې کوئ ورسره نو زه اوس ځم دغه ډاکومنټس زه ټول اپلوډ کوم تر څو د ویډیو لینک زیات نه شي ویډیو پاس کوم زه دغه فارم ډکوم ښه نو دوستان تاسو به دغه ډاکومنټس ټول ورته اپلوډ کړئ دغه دوه چې دي یو دغه او یو دغه د ډاکټرل د پی ایچ ډي یا د دکتورا محصلینو لپاره دی او دغه چې دی که چېرته تاسو له کوم کازاکستان پوهنتون نه انویټیشن لیټر اخیستی هغه تاسو هم ورته اپلوډ کولی شئ د دې نه وروسته به دغه دوه چیکونه آن کړئ او رجسټر بټن باندې مه کلیک اوس به تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي نو دغه صفحه ده چې لومړی وخت کې کله تاسو لینک کلیک کړئ دې ته به راشئ تاسو چې اکاونټ نوی جوړ کړی تاسو به لومړی ځان رجسټر کړئ نو زه اوس راځم په دې ځای کې ایمیل او پاسورډ دواړه ورته لیم د هغه ایمیل او پاسورډ چې تاسو په د تیر سټیپ کې په د اخر وخت کې تاسو ایمیل او پاسورډ ورته ولیکل نو دغه به تاسو ورته ولیکئ بیا په انټر بټن باندې کلیک واخلئ نو لومړی سټیپ چې د هغه کمپلیټ شو د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ په دې کریټ اپلیکیشن بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ نو زه دغه کلیک کوم نو لومړی سټیپ مونږ کمپلیټ کړی دی اوس راځو دوهم سټیپ ته په دې بټن باندې به کلیک واخلئ او ریکوایرډ لیول اف ایجوکیشن تاسو اوس څه شی غواړئ نو زه ماسټر غواړم زه ماسټر کلیک کوم تاسو که بیچلر کوئ بیچلر او که پی ایچ ډي کوئ دا به کلیک کوئ او سلیکټ لینګویج اف انسټرکشن په کومې ژبه تاسو تدریس غواړئ کازاخ ژبه دی رشین دی انګلیش دی او فرنچ دی او ستاسو جی پی ای څومره تاسو به خپله جی پی ای په دې ځای کې ورته ولیکئ مطلب که چېرته تاسو پوهنتون نه فارغ شوی وئ تاسو ته جی پی ای په ټرانسکریپټ کې لیکلی دی هغه به تاسو ورته ولیکئ دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ په دې ځای کې به یونیورسټي سلیکټ کړئ ښه نو دوستانو تاسو به اوس پوهنتون په دې ځای کې ورته سلیکټ کړئ هغه مخکې لیست کې چې تاسو سلیکشن کړی دی به مو فارم کې ورته مشخصه کړه نو هغه پوهنتون به تاسو په دې ځای کې وګورئ زه دغه ورته سلیکټ کوم سلیکټ دې نه وروسته به ایجوکیشنل پروګرام څه شی غواړئ په دې پوهنتون کې څه شی تدریس کېږي انفارمیشن سیسټم دغه ټول سیسټمونه تدریس کېږي زه به راشم دغه به سلیکټ کړم چې کوم دغه دوه ما لیکلي دي او سلیکټ انټرویو لینګویج تاسو سره په کومه ژبه کې انټرویو وشي په دې ژبه کې او د دې نه وروسته به ښکته لاړ شئ او یا کولی شئ چې بله ژبه تاسو هم ورته سلیکټ کړئ چې کومه ژبه تاسو ورته اډ کوئ نو په دې ځای کې کولی شئ چې ورته ولیکئ چې مطلب زه ورته لیکم چې پښتو نو پښتو چې دی دغه زموږ نیټیو یا مورنۍ ژبه ده نو تاسو به دغه ورته وکړئ او د دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ کریټ اپلیکیشن په دې بټن باندې به کلیک واخلئ
نو دا ډېر اسانه طریقه ده. په دې طریقه تاسو کولای شئ اپلیکیشن ډکړئ. یوازې 2 سټیپونه لري. نو زه اوس راځم کریټ ان اپلیکیشن باندې کلیک کوم. نو دا د زموږ اپلیکیشن څنګه شو سکسسفولي سبمیټډ شو. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښ شي وي. بیړه وکړئ د دې فرصت نه ګټه واخلئ. ویډیو له ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ یوټیوب ټليګرام او واتس اپ چینل در سره جوائن او تعقیب کړئ او د ویډیو په ډسکرپشن کې به ټول لینکونه تر پرته وي. هغه ټول در سره څنګه کړئ تعقیب کړئ او کلیکونه پې وکړئ جوائن کړئ. د نور ډول لپاره زموږ یوټیوب ټليګرام او ټول چینلونه هغه هر وخت در سره تعقیبوم.